درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. زه نن غواړم د کچالو قورمه جوړه کړم. دا قورمه مې له کچالو، پیازو او رومیانو او له روب څخه جوړه کړې ده چې تاسو ته یې په دغه ویډیو کې درښیم. لومړی باید پیاز په غوړو کې واچو، باید ویې لړو تر څو سره شي. که رومیان لږ سره شول په هغې کې باید موږ او تاسو هوږه او ادرک واچوو. وبه لړو د 15 دقیقو لپاره. د هغه نه وروسته به پکې کچالو واچوو او کچالو به د 9 دقیقو لپاره ښه ولړو چې سره شي او لږ ذره نرموالی پیدا کړي. د هغې وروسته به ماده کړي رومیان واچوو، دا به هم ولړو. بیا به پکې مختلفې مسالې لکه کاري، زیره او سره مرچ، تور مرچ او داسې نورې، مالګه پکې واچوو. او له هغې وروسته به پکې روب واچوو. وبه یې لړو. د هغه نه وروسته به پکې شنه مرچکیان واچوو، شنه مرچکیان. سر به یې بند کړو. 6 دقیقې وروسته به یې سر بېرته راخلاص کړو. دیګ به آماده وي. اوس دغه د دیګ آماده دی، په قاب کې اچوم او وروسته یې خورو او سم خوندور او مزهدار راغلی دی. ستاسو څخه ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه مو له موږ سره ملتیا وکړله. کامیابه او بریالي اوسئ.